السلام علیکم ملګرو ورون بچی ما څنګه چې تاسو له پته ده چې د ترکیې د مولانا چې کومه ده قصه روانه ده یو لانجه به ورته ووایم چې یاره د مطلب دا د دومره غویمتې جوړه شوه نو ټول تفصیل در سره شیر کوم کوشش کوي ویډیو را سره داخل پورې وګورئ ټولو ملګرو سره چې کوم دی شریک کړئ شیر کړئ مخکې چې یاره ټولو ملګرو له پته ولګي څنګه چې تاسو له پته ده چې یو غوغا جوړه شوه غالبا د 9 اتم نومبر نه چې یاره د دم والا مولا چې کوم دی دغه ویډیوګانې به خلکو ورکولې او دا مولانا وی راځي پېښور ته پاکستان ته او بیا به چې کوم چاړه وي ګونګیان وي وغیره هغې له به چې کوم دی علاج کوي مطلب دم به بیا چې الله به یې ښه کوي نو خلک په دغه تمه باندې بیا دا وی چې یاره په 12 تاریخ باندې به راځي او بس ډایرکټ به دم کوي نو دا خلک تللی دی په 12 تاریخ غنیم دا ویډیوګانې به تاسو وینئ په دې سایډ باندې چې کوم دی بالکل دی پاکستان ته راغی هم خو د غټانو سره دی مطلب د سپیکر اسد کیسر دی که څه دی وغیره دغه دی د دې خلکو سره دی د دوی چې کوم خپل سفارشیان وي وغیره دا چې د هغوی به خپل ماشومان په سفارش وغیره په دغې باندې چې کوم دی دم چوپ وکړي او دا کوم چې تاسو له پته ده چې یاره ویډیوګانې به تاسو وینئ په یوټیوب باندې په فیسبوک باندې چې کوم په پېښور کې او د خلک په انتظار باندې ناست دی دومره ګڼه دی دومره لږ چې د خلک تللی دی غالبا څوک په 11 تاریخ تللی دی هغوی په دغه نیت باندې تللی دي چې یاره په 12 تاریخ باندې به موږ یو شپه وکړو خیر دی نو دومره غوبل جوړ دی د خلک په سوشل میډیا دا ویډیوګانې ورکوي چې دا خلک ناست دی خلکو ته تکلیف دی او د اوس ډېر خلک چې پسې کوم دی دا خبرې کوي ټول نو به د یو مولا چې کوم دی ویډیو کړې ده په ده پسې د مولا نوم رانه راځي بهرحال دا تاسو له اول لږ شارټ کلیپس وګورئ کتلی به مې ډېر زیات وایرل دی چې یاره د دې ترکي د مولا په باره کې څه وایي راځئ دې خبرو باندې یقین کوو چې د مصر نه سړی راغلی دی چاړاګان جوړوي د مصر نه سړی راغلی دی قاري صاحب راغلی دی او ګونګیان چې کوم دي هغوی وهو دا تا ته چا ویلي وو معجزې ختمې شوي دي پیغمبران هغه د دنیا نه تللي دي قد خلت من قبله الرسل عیسی علیه السلام دنیا کې نشته او دا چاړاګان ملګرو دغه ویډیو به مو کتلي د مولا ده چې یاره د ترکیې د مولا په حواله باندې څه وایي چې یاره مثال په تور باندې تاسو په ټول هر پاکستان کې چې کوم دی الحمدلله مسلمانان دي او هر مسلمان چې کوم دی دم درود وغیره د قرآن څه نه آیاتونه چې کوم دی ورځي نو چې یاره دا دم په ځان باندې به خپله اچوي بالکل دا خبره هم صحیح ده بهرحال د دې نه پس دا بله ویډیو تاسو وینئ دا ډېره زیاته وایرل شوه غالبا یو 4-5 غنټې وړاندې چې دغه مولا دی د ترکیې ده او دغه ټیمګی ورسره دی کوم چې وي په کورونو کې او دا اوښ یا اوښه چې کوم دی د هغې نه مطلب دا دی هغه میتیاز چې کوم دی هغه دغه به راولي بیا پکې پیسې شریکي او خلکو ته دا لیکلي چې دا د دې مولا حقیقت ته یعنې دی په هېڅ نه پوهېږي څوک وایي مولا د پېښور نه چا وتښته او څوک وایي چا پټ کو څوک څه وایي څوک څه وایي مختلف قسمه خبرې چې کوم دی روانې دي نو داسې هېڅ هم پکې نشته بهرحال اوس فلحال چې کوم دی په اسلام آباد کې دی دا د ترکیې د مولانا چې کوم دی دا په اسلام آباد کې څنګه چې ما وویل د اسد قیصر سره وغیره دغه نور کوم کسان چې دي غټان به ورته وایو ځکه چې دا ټول په اسلام آباد کې پاتې کېږي د هغوی سره دی او هغوی دغه مهمان نوازي وغیره دغه چې کوم دی د هغوی سره دی هغه والا کوي او د هغوی چې کوم خپل سفارشیان دي ما تاسو ته ووایو چې یاره هغه پسې راغواړي د هغوی چې کوم ماشومان وي هغه دم چوپ په هغو باندې کوي خو بهرحال خاص ورته زموږ دا دی چې یاره که دی په پاکستان کې وي لا تللی نه وي یا بهرحال دا ویډیوګانې چې کوم دی روانې دي یا دوی دی نو مطلب دا د خلکو له صرف ډېر زیات تکلیف ورکول دي تکلیف دغه چې یاره خلک په پېښور کې ناست دی په انتظار باندې دا غریبانان خلک چې کوم دی تللی به دوی پسې خرچه روانه ده خرچه داسې چې یاره هلته څوک د چا خپل نشته ښار دی پېښور هلته به روټۍ څوک چاله ورکوي بل د شپې د پاتې کېدو ځای داسې نور انتظامات چې کوم دی هغه نشته تاسو له پته ده نو د دې غریبانانو تاوان چې کوم دی مه کوئ د 2000 مه اخلئ دغه د اسلام آباد د غټانو ته زموږ خواست دی چې یاره پکار دی چې یاره تاسو د پېښور ته چې کوم دی راولېږئ باقاعده د سیکیورټۍ سره یې راولېږئ چې دی خپله د مطلب د دم درود شروع کړي که الله پاک د ده په لاس کې واقعي شفا اچولي نو چې دا کم خلک تللی د دوی د تکلیف چې کوم دی لرې شي او ټول به چې کوم دی په جمع باندې زه یم چې یاره د چا په کور کې معذوره سوي الله پاک دی کوم دی خلک متل کې چې یاره د منګي اوبه چې کوم دی دا تاسو ټول وایي چې امین ویډیو سره مخکې ډېره شیر کړئ ملګرو په کار زموږ دغه اسلام آباد د غټانو ته دغه دي چې یاره دوی د مولانا چې کوم دی راولېږي د پېښور ته چې د خلک چې کوم راجمع شوی دی د 11 نومبر نه په دې خوا باندې چې د دوی د تکلیف چې کوم دی دا لرې شي او مطلب دا دی د هغوی چې کوم دا ماشومان دي کوم معذور دي چې یاره په دې باندې دم درود وغیره دا چې کوم دی ووایي ټولو ملګرو له خوا څخه چې یاره ویډیو ډېره چې کوم دی شیر کړئ ملګرو سره